نیروهای امنیتی ولایت غزنی 4 تن را به اتهام قاچاق 231 کیلوگرم تریاک در مربوطات کوتل روضه این ولایت دستگیر کردند. مسئولان امنیتی می گویند که این قاچاقبران این مقدار مواد مخدر را به 2 موتر نوع فولدر و لوکسل به صورت ماهرانه جابجا کرده بودند و قصد انتقال آنها را از ولایت بلخ به ولایت هلمند داشتند که در مسیر شهرهای کابل قندهار از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدند. دا مواد مخدر په اصطلاح تریاک له مزار ولایت ته هلمند ولایت ته انتقالیدل چې 2 موټره او 4 نفر ورسره وو او 1 مل اسلحه هم ورسره وه. د روضې د کوتل په چک پاین باندې سره له 210 کیلو په شاوخوا کې تریاک ورسره ونیول شول. نیروهای امنیتی حفاظت از شهرهای کابل قندهار میگویند که با قاچاقبران مواد مخدر به صورت جدی مبارزه کرده و از مردم میخواهند تا از کشت، استعمال و قاچاق مواد مخدر دوری نمایند. انشاءالله مو 4 ساعته د ولس په خدمت کې او د دغه شانو چې مقصد مواد مخدره دي یا دغه نور اختطاف ده یا د غلاوی دي دغه دغه انشاءالله مو پر مخنیوي کوو او هم انشاءالله په وخت سره رسیدگی کوو هم انشاءالله کړی ده. این نخستین بار نیست که نیروهای امنیتی ولایت غزنی از قاچاق مواد نشه‌آور جلوگیری می‌کنند. چندی پیش نیز نیروهای امنیتی این ولایت از بازداشت یک فرد که قصد قاچاق 10 کیلوگرم تریاک را از ولایت بلخ به ولایت هلمند داشت خبر داده بودند.